عاشورا څنګه ولمانځو؟ د محرم میاشتې لسمه یعنې عاشورا په اسلامي تاریخ کې خورا مهمه ورځ ده. عاشورا په حقیقت کې د فرعون له شره د موسی علیه السلام د قوم د نجات له ورځې سره برابره ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د موسی علیه السلام د نجات په خوښۍ کې د عاشورا د ورځې د روژې نیولو خبره کړې ده. د تصادف له مخې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسی امام حسین رضی الله عنه هم په همدې ورځ شهید شوی دی. د امام حسین رضی الله عنه شهادت د ټول اسلامي امت لپاره د غم او ویر خبره ده، خو دا غم مسلمانان باید دومره کمزوري او نهیلي نه کړي چې د حسین رضی الله عنه پیغام او مبارزه هیره کړي. امام حسین رضی الله عنه د دین د اقامت او اسلامي نظام د حاکمیت لپاره سر ورکړ. امام حسین رضی الله عنه د نورو انسانانو په څیر انسان و، ضرور به مړ کېده، د دین د ساتلو لپاره یې قرباني ورکړه، شهید شو. امام حسین مظلوم نه، قهرمان دی، د دین د دعوت قهرمان، پر دین د استقامت قهرمان، او بالاخره د دین لپاره د قربانۍ قهرمان. نن سبا چې د عاشورا په ورځو کې دا کومې کانې کیږي، دا یوه هم د اسلام له روح سره سر نه خوري، بلکې نامطلوب بدعتونه دي چې ډیر خلک یې په بیلارۍ کې اچولي. اسلام پر مړي له 3 ورځو وروسته هیڅ چاته هم د ویر کولو اجازه نه ورکوي. حسین رضی الله عنه د شهادت په ویر کې ځانونه وهل، چیغې وهل، تورې جامې ځوړندول او خلکو ته په لارو او کوڅو کې مزاحمت کول دینی کارونه نه دي. د ځانونه وهل او آن د ماشومانو وینې بهول د غیر مسلمانانو په فکر کې د اسلام د بدنامۍ سبب کیږي. امام حسین رضی الله عنه چې د کوم هدف لپاره د مرګ تر بریده جهاد وکړ، هغه د خلکو هوساینه او اسلامي شریعت نافذول و. د هغه په نامه اجتماعي مزاحمت او بې ځایه خرچې د امام له مبارزې سره جفا ده. د عاشورا یوازینی سنت عمل د محرم میاشتې 9 او 10 یا هم 10 او 11 روژه نیول دي. د امام حسین رضی الله عنه د رښتینو تابعینو په توګه موږ ته پکار دی چې د اسلام د دعوت او اسلامي شریعت د پلي کولو لپاره قرباني ورکړو، د مال او ځان قرباني، د امام د اجتماعي عدالت مبارزې ته دوام ورکړو او د اسلامي امت د هوساینې لارې چارې پیدا کړو. د امام د سولې او مینې پیغام نړیوالو ته ورسو او پخپله د دې کړنې سرلاري شو. چیرته چې لسګونه زره ځوانان په لارو او سړکونو کې بیکاره ګرځي، ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره غله نه لري، خلک له درنو کارونو څخه مري، بې سوادي او د تعلیمي ادارو ضعف لا هم په اوج کې وي، د لسګونه زره انسانانو ژوند د فقر تر پولې لاندې وي، داخلي او بهرني دښمنان هره شیبه په کمین کې وي او ولس په بلا نورو ستونزو کې راګیر وي. هلته د حسین رضی الله عنه په شهادت ویرجنو ته پکار ده چې د میلیونونو افغانیو د بې ځایه مصرفولو پر ځای له خپل غربت ځپلي ولس سره مرسته وکړي او د هغوی د ستونزو په هواري کې د اسلامي لارښود حق ادا کړي. دولت ته هم پکار ده چې د ولس د زعامت په حیث ټولو هغو اسبابو او عواملو ته ځیر وي چې د ولس ترمنځ خطونه کشوي او درزونه را پیدا کوي. دولت باید د خپل اړونده مراجعو له لارې د خرافاتو او د دین تر نامه لاندې د غیر ضروري کارونو مخنیوی وکړي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعاله کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې نو ښې چارې او ښه ژوند.